شی خلاص دي په کور کې؟ په کور کې وړم نه لرو. وړم نشته؟ نه. نور؟ وړیم نه لرو، د سودا شی نه لرو. وړیم نشته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. هیوادوالو خدای دې وکړي چې روغ وئ جوړ وئ او روژه مو تر دا مهاله په خوښۍ سره تېره کړې وي. هیوادوالو بیا هم راغلي یو پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته. یو شمېر کورنۍ راسره ثبت دي، بې سرپرسته او داسې کورنۍ ده چې دوی د کور سرپرست نه لري. هغوی لپاره مو یو څه راوړي دي. راځئ حال به هم راواخلو چې دوی ژوند څنګه دی او کور کې څه لري که نه لري. راځئ. د رحمتو میاشت را روانه ده، تیارې کنه خوبونه د غفلت چې د دې خاوند د ایران ته تللی دی او معتاد دی او ورک دی. دا کورنۍ موږ سره ثبت او مخکې مو همکاري ورسره کوله. دا چې روژې لپاره دوی څه لري نه لري، دا څومره ورځ د روژې احوال یې راخلو. خورې سوې مه شي؟ خیر اوسه. څنګه یې خورې؟ ښه یې؟ ښه یې جوړه. روژې سره څنګه یې ژوند ښه دی انشاءالله؟ شکر د فضل خدای. څنګه د کور کې مو خوراک لپاره څه شته که نه شته؟ خوراک پرغان شی نه وي. اوس مې یو پکړ غوړي په پیسو باندې واخیسته. چې دې وکړه؟ یو پکړ غوړي مې اوس په پیسو باندې واخیسته، د ورو مې راوړی. یو پکټ غوړي مو واخیستل؟ نور مو د روژې لپاره څه نه دي اخیستي؟ نه، د روژې لپاره نه شي اخیستی. شی خلاص دي په کور کې؟ په کور کې وړم نه لرو. وړم نشته؟ نه. نور؟ وړیم نه لرو، د سودا شی نه لرو. وړیم نشته. دا ورېښې کوئ نو؟ څه کوو؟ اوس پلان مې ورته اوس مې ورته ویل. اوس مور به مریضه اوس. وایي صبر وکړئ. څنګه خاوند دې پیدا شوی نه ده؟ نه. نه ده راغلی؟ نه. ښه سمه ده. کوچني ورور ته دې ووایه چې ورته راشه، یو څه ما ورته راوړي دي، زه ورته وسپارم. صحیح ده. خیر اوسه. یو ګاډۍ چې شته؟ یو کله چې وباسم. هیوادوالو د دې خاوند مخکې مو ویل چې معتاد دی او په ایران کې ورک دی. نو اوس د الله په هیله او زموږ او تاسو د هیوادوالو په هیله باندې ناست دي. دغسې هیوادوال زموږ مرستې ته اړتیا لري. تاسو که زموږ سره مرسته وکړئ، موږ به له دوی سره وکړو. انشاءالله یو بلې کورنۍ ته هم ورځو، هغوی ته هم خپل هغه څه سپارو چې دوی د روژې لپاره استعمال کړي. رحمتو میاشت را روانه ده، تیارې کنه خوبونه د غفلت پرېږده، بیدارې کنه دا وخت ډېر قیمتي دی. هر نیک عمل سوسو چند ته تیارې کنه خوبونه د غفلت پرېږده، بیدارې کنه دا وخت ډېر قیمتي دی. هر نیک عمل یې څو چنده ته تیارې کنه خوبونه د غفلت پرېږده، بیدارې کنه دا وخت ډېر قیمتي دی. ښه هیوادوالو، دغه څه و چې دوی لپاره مو راوړل. تقریبا دلته بوره ده، لوبیا ده، چای ده، همداسې مۍ دي او شیریني ده، دال دي، غوړي دي او ټنډۍ دي، بانجان دي، هلوګان دي، همداسې اوړه دي او وریژې دي. د ټولو وروڼو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ سره دوی کومک کوي او موږ هم تر داسې بېوزلو هېوادوالو رسوو. دا د دې خوږې ورور ده او دوی سره اوسېږي، نړۍ ورک دی، هېڅ هم نه لري. د دې خپله هم د دوی هم سرپرسته کور نشته، یوازې یو پلار د هغه په شرولۍ کې په 3 ظرفۍ باندې صفا کار ده. نو تاسو دوی سره همکاري وکړئ، بیا هم داسې نوي ته اړتیا لري، بیا هم داسې نوي ته اړتیا لري او روژه ده زموږ سره. تاسو حتما برخه واخلئ په دې کاروان کې. راځئ یو بلې کورنۍ ته ځو، زموږ سره پاتې شئ. د سقا ورور دی ته تیارې کنه خوبونه د غفلت پرېږده، بیدارې کنه دا وخت ډېر قیمتي دی. هر یو سایم د سقا ورور دی ته تیارې کنه خوبونه د ښه هېوادوالو، دغه یوه بله کورنۍ وه چې نه یې غوښتل چې په ویډیو کلیپ کې دوی راسي. موږ هم د یو ورور مرسته ورته راوړل، دا مو ورته وغورځوله تر څو پورې د روژې یو څه کار یې وشي. خو
خورا په بد وضعیت کې دي. لطفا دوی سره همکاري وکړئ. زموږ سره فعال شئ. زموږ برنامې لا هم جریان لري.